خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو سلامونه او درناوی ستړي مه شئ. موږ دم ګړی چې په کوم ځای کې ولاړ یو دا د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ بازار دی. په دې بازار کې په زرګونو خلکو کار روزګار کوو او د دوی اوسنی حالات د وضعیت څه ډول دی دا به په خپله د دې سیمې د خلکو واورو. امید او آرزو مې ده چې راسه تر پایه پاتې شي. ستاسې نوم مبارک راته ووایه. زما نوم حسن الهادي دی او نجم الهادي زوی یم، سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. حسن الهادي صاحب څومره وخت کېږي دا ناروا روانه ده د زموږ ملکي وګړو باندې دا ړندې مرمۍ راته وایي خلک؟ خو بس دا ډېر وخت دا وحشتناک دغه روان دي. عوام باندې نوم زیاتی کوي او ټول عوام ولي دا ډېر وخت نه روان ده. شپږ ورځې وشي دغه روان ده. څومره مرګ ژوبله به اوښتلي ولسي وګړو ته؟ ولسي وګړي کوم داسې وو چې وطن لپاره شهیدان شوي وو بله ورځ او پرون څه خاص کونړ کې زخمیان شهیدان شوي وو، وطن لپاره هم شهیدان شوي وو، ټول عوام خلک دي. دا څومره وخت کېږي دې کور باندې چې دا وانولې څوک پکې زخمیان خو نه شو څنګه؟ دا بېګا چې ونیوم عجبه چې بس دا زموږ کور دی، موږ ترې وتلي وو ماښام نه او بس دې باندې افغان مرمۍ راغلې ده او الله په خلک کور ساتلي دي او دا بس کور ټول خراب شوی دی. واقعي چې ویجاړۍ رامنځته کړي مالي زیان خو دا د الله احسان کړی چې د سر زیان نشته په دې باندې د خپل مولا نه راځي. غوښتنه به د اسلامي امارت نه څه تر څنګ چې دغه خلک چې ملکي کورونه په نښه کوي، ملکي وګړي په نښه کوي، زنانه او ماشومان په نښه کوي، دا د جنګ منشور نه دی، دا د جنګ لاره نه ده. جنګ مسیر معلوم دی، د جنګ خلک معلوم دي، د جنګ ځای معلوم وي، خو متاسفانه دا کری فوز دی او همیشه د مسلمانانو په زورونه کې هغه خپل رول ادا کړی. ظالمه مرتد فوج دی، دوهم چې عوامو استفاده کوي، حکومت نه شي ویلی. صحیح ده، هغوسې وضع الحمدلله نه کېږي. زموږ حکومت هم الحمدلله اوس ښه دی، قوي دی، برابر شوی دی، ورته دوه مسله لګېدی. خو دوی بس په دې حق لاره ورپکې دا وحشت او دا ظلم وکړو د عوامو باندې، نور وسې نه کېږي، خو عوامو نه زور وباسي. په دې امید یو چې د دغه نارواو مخه نیولی شوي اوسي. خدای دې تاسو ته په دې باندې د زړه صبر درکړي او امید دی چې اسلامي امارت او ولسونه ستاسې د دغه زیان په برابرۍ ستاسې لاسنیوی وکړي. دنیا مننه تاسې. زما نوم ډاکټر صاحب صدیق الله نظري دی، د سرکاڼو ولسوالۍ د سرکاڼو د کلي اوسېدونکی یم. ډاکټر صاحب نظري، د سرکاڼو ولسوالۍ ستا په آن باندې په دې بازار کې څومره خلک کار روزګار کولو؟ اوس دا بازار شل دی، څومره خلک بې روزګاره دي څنګه؟ ولا وروره تر اوسه پورې به زموږ بازار کې ډېر زیات شو سهار نه تر ماښامه پورې چې اوس کله د پاکستان دا مرمۍ شروع شوي دي، جنګ شروع شوی دی، زموږ بازار بیخي خالي شوی دی، کاروبار په ټپه باندې ولاړ دی، کلي کې څوک نشته دی، ټول کلي نه کډې تللي. زموږ کلي کې تقریبا 2000 کورونه دي، خو 2000 کورونو کې ټول 10 نفر هم نشته دی، ټول خلک د کلي نه وتلي دي او دغه ړندې مرمۍ راځي په کورونو باندې لګېږي، هستوګنو باندې لګېږي، کلینیک باندې لګېږي. یو ځای دغه نه پامن کېندی نه، زموږ کورونو کې څوک نشته دی، کلی خالي دی، بازار هم خالي دی. تاسې خپله ګورئ دا دوکانونه شاته ګورئ، ټول زموږ کاروبارونه په ټپ باندې ولاړ دي او زموږ بېګناه هېوادوال په دې کې شهیدان کېږي، زخمیان کېږي او زموږ سپی سر چې دی ټول تللي دي. مثال کډی اخیستی دی دې کلي نه، ماشومان هم په ژړاګانو باندې ځي، روژه ماتی هم په ژړاګانو باندې، پښمنۍ هم په ژړاګانو باندې او کلی چې دی ډېر بد حالات کې دی او ډېر مایوسي حالات دی دلته زموږ په کلي کې. څومره تاسې دا خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې دا ړندې مرمۍ راځي، کلیوال به څومره زخمیان شهیدان څومره تقریبا تر اوسه پورې چې دغه جنګ شروع شوی دی زموږ په کلي کې 11 نفره شهیدان شوي دي او 4-5 نفره زخمیان دي او ډېر زیات مالي زیانونه اوښتي دي. بېګا شپه هم چې کوم مرمۍ راغلي دي تقریبا 8 کورونه په دې کې لګېدلي دي، خو خوشبختانه خلک چې دی هغه نشته دی په دې کلي کې وتلي دي، خو مالي زیانونه ډېر زیات اوښتي دي زموږ په کلي کې. زموږ چې دی د مؤسساتو نه خیریه بنسټونو دا غوښتنه ده چې زموږ کلي ته راشي، زموږ د کلي احوال واخلي. حکومت باندې موږ هم دغه کوو چې بېرته راشي زموږ د کلي د کډوال احوال واخلي. زموږ د کلي خلک تللي دي، په سرپناه نه لري تر اوسه پورې، په نوآباد کې پراته دي، په هر ځای کې پراته دي، سرپناه نشته دی، روژې میاشت ده، عبادات میاشت ده او بدبختانه زموږ خلک ډېر بد حالات کې دي. په خیریه بنسټ باندې موږ دغه کوو ستاسو تلویزیون د لارې نه، راډیو د لارې نه چې راشي زموږ دغه کلیوالو خدمت وکړي. دنیا مننه تاسو نه، امید ده دغه کوم حالات چې د الله تعالی بدل کړي. تاسو هم ډېره مننه چې راغلې او زموږ د دې غریب ولس دا غږ هم راواخیسته او دا هم نړیوالو ته وښودو او والله تاسو ته هم اجر عظیم درکړي. والله دغه بدبختي او ناخوالې زموږ د هېواد نه نورې ختمې کړي، والله زموږ په هېواد کې امن او سوله راولي. قدرمنو کتونکو، یو ورور چې دلته البته د سره خپل موټر دی د دې سیمې اوسېدونکی دی او که د بل ځای نه راغلی دا به د ده نه وپوښتو، خو سر کې به دا خپل ځان راوښیي. ستاسې نوم مبارک راته ووایي. ستړی مه شې، په خیر راغلې وروره. زما نوم دی حنیف الله قاضي خیل،
د سرکاڼو اوسېدونکی یم دا 4-5 ورځې کېږي چې زموږ په کلي باندې مرمۍ راورېږي او زه د الله د رضا دغه نه د خپل عوام شپه او د ورځې چلوم او باسم یې شړو ځایونو ته یې وړم او د امارت اسلامي ته مې دا پیغام دی چې د زموږ ولسونه زموږ ځوانان تاسو سره په اوږه ولاړ دي او د پاکستان اسرائیل په جواب کې موږ هر رقم جواب شو ورکولی د امارت اسلامي دی په موږ باندې غږ وکړي دونه ځوانان به ورته ولاړ انشاءالله چې سرونه به د دې ملک نه او د دې دغه نه قربان کړو. څومره خلک دلته د ړندې مرمۍ چې راځي د بازار کې خلکو ګڼ خلکو کار روزګار کو دا خلک څومره بې روزګاره شول او کوم ځای ته دوی داسې وړي؟ دا خو ډېر غټ بازار دی داسې ویوه چې د ملک خان باچا د کور نه والې د دوسرکې پورې دا بازار دی او دلته خو 2-3 زره کورنۍ ژوند کوي په دې کې ډېر رش یې خو چې 5-6 ورځې کېږي دا مرمۍ چې شروع شوي دي نو ټولې داسې زما په شانته نورو خلکو او د دې ګاډو نه انتقال کړي دي شړو ځایونو ته څه یو طرف ته تللي دي او څه بل طرف ته تللي دي او هلته سرنوشت د استوګنې ځایونه نه لري. دا د بشر حقوقو نه خلاف کار دی. 2 دولتونه او 2 مملکتونه جنګ کوي خو هغه ملکي نه په نښه کوي او نن 5مه ورځ ده چې زموږ په کلي باندې مرمۍ راورېږي په خاص کونړ راورېږي په سرکاڼو راورېږي 2 ورځې مخکې زموږ بېګناه ماشومان شهیدان شله نو هم د دغه درد د وجې هم د دغه د وجې نه زموږ ټول ملت په خفګان دی. امارت اسلامي نه موږ به هم دفاع کوو به هم دفاع کوو او د نړیوال نه دغه غوښتنه ده چې بشري حقوق هر ملک لري باید ملکیان په نښه نه شي. قدرمنو کتونکو زموږ د هیوادوالو دغه چې کورونه د دغه کرایي پوځ له لوري په نښه کېږي د دغه یو ورور نه به پوښتنه وکړو چې دا کوم ځای له ځای او څه شی په دې ګاډي کې د ځان سره بار کړي دا به کوم ځای له وړي. وروره ستړی مه شې نوم دې راته واخله. نوم یې صداقت دی. صداقت د کوم ځای لږ په ازاد سره خبرې وکړي؟ سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی. ښه څومره وخت کېږي دا ړندې مرمۍ ستاسې په دې کورونو باندې راځي او څومره مالي زیان د سر زیان څه بې اړولی؟ یاره ورځې خو کېږي دا 4-5 ورځې وشولې چې مرمۍ راځي او کلی خلک ټول بس وتی دي ټول بې کوره شوي دي کورونه او پاکستان چې دی عوام ولي کورونه ولي او زموږ ماشومان شهیدان شول زموږ زنانه زموږ سپینګیري ټول هر خلک بې کوره شول. دا اوس ته کوم طرف ته روان یې کوم ځای؟ دا موږ دا مال بار کړی دی ځو نرنګ ولسوالۍ ته ځو. نرنګ ولسوالۍ ته ځي. خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو دا چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ساتنې د هیوادوالو په ساتنه کې دوی شپه ورځ دا په ځان باندې رایوه کړې ده او د خپل هیواد نه په ډېرې مېړانې او سرښندنې سره دفاع کوي. د هیواد یو سرتیری مې په خوا کې ولاړ دی دا به اول ځان راوښیي دا نوم یې څه دی او د کومې خطې مربوط دی؟ ستاسې نوم مبارک راته ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم بسم الله ده شبکه مې انقلابي ده ولایت میدان وردګ ولسوالۍ نرخ کلی درانی او موږ د کمانډو خطې مربوط یو ځانګړی ځواک څوک کمانډو بولي څوک یې ځانګړی ځواک بولي. بسم الله خان صاحب ستاسې ځواکونه څومره وخت کېږي کونړ ته راغلي وی او د مجاهدینو مورال او په خپله د کونړ میشتو ستاسې نه ملاتړ دا څه ډول احساس کوئ؟ الحمدلله موږ خو دا ډېر وخت کېږي چې راغلي یو. موږ شپه ورځ په ځان یوه کړې د اول د اسلام لپاره دوهم د ولس لپاره شپه ورځ موږ په ځان باندې یوه کړې ده د ولس او د اسلام خدمت به کوو انشاءالله الرحمن. دا تقریبا دغه ډېر وخت کېږي چې موږ راغلي یو دلته. وینم د موږ دې خلکو ته دا ده چې د دې مظلومو انتقام موږ شپه ورځ په ځان یوه کړې او شپه ورځ به انشاءالله اخلو. دوی ته د موږ پیغام یا وینا دا ده چې دا کار مه کوئ ځکه چې دا ټول الحمدلله مسلمانان دي مجاهدین دي او د دوی ته د موږ دا وینا ده چې ګوره ډېره سخته به درته تمامه شي انشاءالله الرحمن. د خلکو د خپلو امنیتي دفاعي ځواکونو سره د دوی مرسته او همکاري څه ډول احساس کوئ دلته چې تاسې نه خلک تاویږي راتاویږي که د ډوډۍ وخت شي یا یوه بله تقاضا پیدا شي او ضرورت ستاسې پیدا شي د ولس همکاري ستاسې سره څومره ده؟ الحمدلله بیخي 100% ده ځکه چې موږ پرون دغه څو شپې دلته قطو ته راځو یا ګرځو یعنې دغه د ولس خلک موږ وینو دومره مینه چې موږ سره ده یعنې موږ ډېر دومره موږ تشویقوي چې بیخي نور په ځان موږ نه پوهېږو ځکه چې پرون موږ راتلو د کونړ ولایت کې زیات چې موږ ودرېدو او هغه مکه د روزه ماتی مکه زیات
ملکي خلک وو چې موږ دا هغه یې کوله درخواست یې کوه یا غوښتنه یې کوله چې موږ هم د سره ځو یعنې دوی دا خبر وکړه که چیرې توپک موږ ته نه راکوئ موږ دغونه پرېږدئ موږ په چاقوګانو او په لارو تبرونو سره درځو موږ د خپلې خاورې د خپل وطن او د خپل عزت د خپل ناموس دفاع کوو ستاسې د سرخندون نه دنیا مننه کوو امید ده چې په چارو کې ملا بریا یې ستاسې په برخه مننه خیر خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو امید ده چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلي یو ځل بیا چې زه ملنګ سلیم ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم درنه اجازه غواړم پاک الله مو مل ښه وخت د الله په امان